راځئ چې 536 له 398 سره جمع کړو. غواړو په دوو ډول لارو سره یې حل کړو او موږ پوهیږو چې څنګه جمع کیږي. لومړی غواړو له هماغه ابتدایي او ساده طریقې څخه ګټه واخلو. د 21 له ځای څخه یې شروع کوو. ډېر ښه. 6 جمع 8 څو کیږي؟ ښه پوهیږو چې 6 جمع 8 14 کیږي. او کله چې وغواړو دا په مجموع کې ولیکو نو ولی شو چې 4 د 21 په ځای کې دي، یعنی دا 4 کیږي جمع 1 لسیز. ښه نو دا به د لسیز په ځای کې ولیکو. لومړی به د لسیز په ځای باندې غور وکړو. موږ 1 لسیز جمع 3 لسیز جمع 9 لسیز لرو. ښه نو دا ټول څو کیږي؟ 1 جمع 3 جمع 9 14 کیږي. اوس باید په یاد ولرو چې دا 14 لسیز یا د لسو ګروپونه دي، یعنی 14 لسیز. او یا په بله وینا ویلی شو چې دا 3 لسیز او 100 نور کیږي. شاید ووایاست چې دا نو څه معنی؟ وګورئ دا د لسو په ځای کې دی. موږ 1 لسیز له 3 او 9 لسیز سره جمع کړل. دا په دې معنی چې موږ 10 او 90 سره جمع کړل او ځواب یې 113 لاسته راغی. او اوس د 10 په ځای کې د لسیز په ځای کې د 3 عدد لیکو، کوم چې بیا هم له 10 ښکارندویي کوي. نو دا یې 3 او دا 3 د 10 په معنی دی. او بیا دا 1 د سلیز په ځای کې لیکو. 10 لسیز له 100 سره مساوي کیږي. او اوس د سلیز خانې سره جمع کوو. 1 جمع 5 جمع 3 مساوي کیږي له وګورئ 1 جمع 5 شپږ کیږي او 6 جمع 3 هم 9 کیږي. خو دا باید په یاد ولرو چې دا یوازې 9 نه دي بلکې دا 900 دي، ځکه چې دا 9 د سلیز په ځای کې دي. نو په حقیقت کې دا 100 دي. ټول به په یو رنګ ولیکو. ښه نو په حقیقت کې دا 100 جمع 500 جمع 300 دي. هماغه رنګ به راواخلم او جمع 300 له 900 سره مساوي کیږي. او دا بیا هم د هغه مخکې مثال په شان دی. 100 جمع 500 او جمع 300 900 کیږي. او دا ټول بیا 940 کیږي.